سلامونه ملګرو د لارو کوڅو د صحافت د لارې د ذمهوارۍ په حواله مې یو وړه موضوع نن بیا تاسو ته راوړې ده. مونږ د ترقیاتي کارونو خواهشمند خو زیات یو، خو چې کله چارواکي یا حکومتونه دغه ترقیاتي کارونه مونږ ته وکړي نو د هغې ترقیاتي کارونو هغه تحفظ یا د هغې هغه لیدل کتل یا د هغې خیال ساتل زمونږ کومه خپله ذمهواري چې معاشرتي هغه زمونږ نه هیروي. پنګوره ښار کې که تاسو خیال کړی د خوړ باندې حکومت ګریلونه لګولي دي په مقصد د دې چې د خوړ ته څوک ګندونه نه اچوي، سخاواري ورته نه اچوي او خلک هم بچي چېرته ګاډی ځي نو په خطایه باندې د خوړ ته ارتاو نه شي. اکثر داسې کېږي ور سپیډ شي او ګاډی یا موټر سایکل چې دی هغه خوړ ته ښکته ولېږي نو دغه ګریلونه وټي کړي دي پشتې ټایپ او بیا په هغې له پاسه باندې ګریلز یې کړي دي د وسپنې. نو دغه ګریلز چې کوم دي هغه خلکو وړي دي، مات کړي دي. د ویډیو کې تاسو وګورئ نو افسوس به درشي. ما ته خو خدای شته ډېر زیات افسوس په دې بعضې څیزونو باندې راځي، ځکه دا کار یا دا کم ښکلاګانې سي نو دا زموږ دپاره کېږي او دغه چې بیا زموږ د مخې خلک وړي، ماتی یې، پټی یې په کباړ باندې خرڅوي نو د افسوس خبره ده. دې حواله کې د خلکو نه چې موږ ته پوښتنه وکړل، معلومات یې وکړل نو د هغې خلکو وینا ده چې دا نشیان مات کي یا نشیان چې دی هغه یې وشلی یا نشیان یې وباسي او ویسي خرڅې کي په کباړیانو باندې د خپل نشې دپاره. نو کیدای شي داسې هم خو نشیان چې دي نو هغه په دونه ګڼ تعداد باندې یو څیز ته نقصان نشي رسولی. که ګریل ته رسوي نو خواوشا کورونه هم دي پکار دا ده چې د هغې ګیټونه یې هم مات کړی وړی وی. خو د نشیانو سره شاید چې د عام خلک هم داسې کوي د 2 پیسو دپاره دا خلک په کباړ باندې خرڅ کړي. نو د دغې ذمهوارۍ په حواله چونکې کار خو حکومتونه وکړي، انتظامیه وکړي، خو د هغې بیا تحفظ زموږ کار دی په کوم ځای کې چې موږ ژوند کوو. د خوړ په غاړه چې کم کورونه دي یا کم دفترې دي خو هغوی شاید چې دې ته فکر نه کړی او نن سبا خو ډیجیټل دور دی، هر ځای کې CCTV کیمرې لګېدلې دي نو دغې کیمرو کې هم خلک راځي چې یاره دا څوک کوي یا دا چا مات کړل یا دا ګریلونه چا ویوړل. نو په کار ده چې موږ یو خاص د ذمهوارۍ نه کار واخلو او خپل کم قامي اساسجات چې دي دا قامي اساسجات دي ځکه هغوی زموږ دپاره کوي نو دغه قامي اساسجاتو تحفظ وکړو او دې ته لږ پاملرنه وکړو چې دا خلک ولې وړي. ډېره زیاته مننه، خو لږه خپل ذمهواري چې ده د هغې نه کار اخیستل غواړي او خپله ذمهواري چې د هغه هم سرته رسول غواړي. مننه، خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ.